سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر. تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځ د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن سه شنبه د 1404 هجري لمریز کال د زمري 21مه چې د 2025 زیږدیز کال د اګست له 12مې سره برابره ده. زه ارصافی یم او تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. غزه کې په اسرایلي بریدونو کې 9 فلسطینیان وژل شوي او 514 نور ټپیان دي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي چې په تیرو 4 ساعتونو کې د اسرایلي پوځ په بیلابیلو بریدونو کې لږ تر لږه 9 فلسطینیان وژل شوي او له 500 ډېر نور ټپیان دي. د الجزیرې د 5 خبریالانو د وژلو وروسته نړیوال غبرګونونه ورځ تر بلې پراخېږي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې د واشنګټن ډي سي د پولیسو پر کنټرول به موقتي فدرالي واکمني ولګوي. اوس هم بشپړ خبرونه. غزه کې په اسرایلي بریدونو کې 9 فلسطینیان وژل شوي او 514 نور ټپیان دي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي چې په تیرو 4 ساعتونو کې د اسرایلي پوځ په بیلابیلو بریدونو کې لږ تر لږه 9 فلسطینیان وژل شوي او له 500 ډېر نور ټپیان دي. په وژل شویو کې خبریالان او د بشردوستانه مرستو غوښتونکي شامل دي. د راپورونو له مخې د غزې په زیکم سیمه کې 30 تنه هغه مهال ووژل شول چې د مرستو د ترلاسه کولو په تمه ولاړ وو. دغه راز 15 تنه نور د مرستې د ویش مرکزونو او قافلو ته نږدې د اسرایلي بریدونو ښکار شول. عیني شاهدان وایي بریدونه د سهار له پیل راهیسې په بیلابیلو سیمو کې ترسره شوي او ګڼ ټپیان سیمه ییزو روغتونونو ته لیږدول شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي له امله ژوره اندېښنه ښودلې او د بشردوستانه اوربند غوښتنه یې تکرار کړې ده. استرالیا به د سپټمبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې پر مهال د فلسطین دولت په رسمیت وپیژني. د استرالیا لومړي وزیر انتوني البانیز په دې اړه اعلان وکړ چې دغه اقدام به د 2 دولتونو د حل لارې ملاتړ وکړي او د غزې د جګړې د اوربند او بندیانو د خوشي کولو په برخه کې مرسته وکړي. په ورته وخت کې کاناډا، برتانیا، فرانسې هم د فلسطین دولت په رسمیت پیژندلو ورته ګامونه اخیستي دي. کاناډا د دې پیژندنې لپاره ځینې شرایط لکه د فلسطین د ادارې اصلاحات او ټاکنې وړاندې کړي او برتانیې د غزې د جګړې اوربند او د لویدیځ بانک د الحاق د مخنیوي په شرط دغه اقدام کړی دی. د فلسطین د دولت پراخ نړیوال پیژندل د سولې او ثبات لپاره یو مهم ګام ګڼل کیږي. څه هم د اسرائیل حکومت دا اقدام رد کړی او د ترهګرۍ د ملاتړ په توګه یې یاد کړی دی. د استرالیا له دې ګام سره د فلسطین د دولت په رسمیت پیژندنې هڅې په نړیواله کچه پراخیږي او د سیمه ییزو کړکېچونو د حل لپاره نوي فرصتونه رامنځته کوي. د الجزیرې د 5 خبریالانو د وژلو وروسته نړیوال غبرګونونه ورځ تر بلې پراخېږي. ملګرو ملتونو دا برید له نړیوال بشري قانون جدي سرغړونه بللې او د بېطرفه او خپلواکې څېړنې غوښتنه یې کړې ده. ملګرو ملتونو عمومي سکرټر انتونیو ګوتریش قطر، فرانسې، برتانیا او یو شمېر اروپایي مشرانو په کلکو ټکو دا پیښه غندلې. قطر بیا دغه برید د خبري ازادۍ پر وړاندې بېسارې جنایت بللی او اروپایي هیوادونو د خبریالانو د خوندیتوب تضمین یو نړیوال مسؤلیت یاد کړی دی. د بشري حقونو نړیوال سازمانونو لکه د خبریالانو د ساتنې کمیټې، د بیپولي خبریالانو سازمان او امنیسټي انټرنیشنل هم دا برید د خبري کارکوونکو قصدي په نښه کول بللي او د عاملانو د حساب ورکولو غوښتنه یې کړې ده. د نړیوالو نیوکو له زیاتېدو سره د جګړې په سیمو کې د خبریالانو د خوندیتوب او د بشري قوانینو د مراعات موضوع یو ځل بیا د نړیوال بحث توده موضوع ګرځېدلې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې د واشنګټن ډي سي د پولیسو پر کنټرول به موقتي فدرالي واکمني ولګوي او 800 د ملي ګارد ځواکونه به ښار ته واستوي. هغه دا اقدام د ښار په جرمونو کې د زیاتوالي د مخنیوي لپاره اړین بولي. وایي غواړي واشنګټن ډي سي له ناامنۍ، جرمونو او بې نظمۍ څخه وژغوري. د دې اقدام قانوني بنسټ د 1983 کال د هوم رول قانون دی چې ولسمشر ته اجازه ورکوي په اضطراري حالاتو په صورت کې د ښار پولیسو واک واخلي. د واشنګټن ډي سي ښارواله موریل بوزر وایي چې د ښار جرمونو کچه ورو ورو راکمه شوې او اوس په تیرو 13 کلونو کې تر ټولو ټیټه ده. هغې د ملي ګارد د ځای پر ځای کولو د اغېزمنتیا په اړه شک څرګند کړی او ټینګار کوي چې د جرمونو د کمولو لپاره باید قضایي نظام ته نورې مرستې وشي. د ملي ګارد ځواکونه به د قانوني نظم د ټینګولو لپاره ښار ته ولېږدول شي، خو ښاري چارواکي د دې اقداماتو پر اغېزمنتیا شک لري. او د پای خبر هم دا چې آیر انډیا چې اوس د ټاټا خصوصي سکتور پورې تړاو لري اعلان کړی له سپټمبر وروسته به د نوي ډیلي او واشنګټن ډي سي ترمنځ الوتنې وځنډوي. شرکت وایي د بوینګ الوتکو د عصري کولو له امله د الوتکو کمښت او د پاکستان د فضایي حریم بندښت د دې پریکړې اصلي لاملونه دي. د رویټرز په وینا دغه بندیزونه آیر انډیا ته په کال کې شاوخوا 600 میلیونه ډالر زیان اړوي. دغه راز شرکت مسافرو ته وړاندیز کړی چې د نورو هوایي شریکانو له لارې امریکا ته سفر وکړي.
بهراني خبرونه همدومره و د کورنۍ او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې د الله په امان.